د افغان کرکټ لوبډلې په پرمختګ د منظور پښتين څرګندونو او د افغان ځوانو لوبغاړو تشویق پاکستانیانو پر غوسه کړي هو حنیف پښتين سم غیرتي ځواب ورکړی د بشپړو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او یم نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیګا شپه افغان ابدالیانو لوبډلې د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو پیلوبه کې سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او د دې سترو او تاریخي سیالیو د اتلولۍ ویاړ د افغانستان پر نوم ثبت کړ د افغان ابدالیانو د دې بې اندازې ستر او تاریخي اتلولۍ وروسته په کور دننه او بهر براغ غبرګونونه راوپارېدل افغان هندوانو او پنجابیانو هم د افغان ابدالیانو لوبډلې ځوان لوبغاړي وستایل او هغوی ته د دې تاریخي ویاړ مبارکي ورکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين او یو شمېر نورو مخکښو نومونو او څېرو افغان لوبډله او لوبغاړي وستایل او د دې تاریخي بریا په پار افغان لر او بر ولس ته مبارکي ورکړه منظور احمد پښتين چې په خپل ایکسپانه افغان ابدالیان او په ځانګړي ډول صدیق الله تلوستای او د هغې د فضل پوري لوبې قدردانۍ وکړ د کار نو د پاکستانیانو په ځانګړي ډول د ګلخانانو په ولسوالۍ ورونه لګولي او دوی د منظور احمد پښتين پر ضد په سوشل میډیا کې اعتراضي پوسټونو ته زور ورکړی دی یو شمېر ګلخانان او ویجړاګانو د پاکستاني غلام پوځ او غلام ریاست غوښتنه کړې چې منظور احمد پښتين دی ونیسي او هغه د جیل ته واچوي که څه هم د دې اعتراضي پوسټونو په تړاو تر اوسه منظور احمد پښتين او یا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم غړي غبرګون نه دی ښودلی خو د بنو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر حنیف پښتين په خپله ایکسپانه لیکلي دي واورئ د پاکستاني ریاست لاسپوڅو موږ افغانان یو او افغاني ارزښتونه د سر په بیه ساتو او د دې ارزښتونو د ساتلو لپاره موږ هر یو کفن په سر تړلی د ګیلون جانان په څېر لسګونه ځوانۍ مو پرې لو کړې ستاسې دا غلام نظرونه او اعتراضونه پر موږ هېڅ نشي کولی خو که تاسې نران یاست لاړ شئ له پنجاب خپل حق وغواړئ چې همدا نن یې ستاسې 15 ګلخانان له پاکستانۍ لوبډلې ډراپ کړي دي تاسې په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک کړئ له ملتیا مو نړۍ مننه شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ تر بیا ښې چارې لویه لمل شه